تازه خبر: ټرمپ او طالبانو د ډالرو کمښت او د افغانیو په بیه کې بدلونونه. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو ارزښت د کنټرول لپاره په وروستي ګام کې امر کړی دی. هر کس ته چې د هوایي ډګرونو له لارې بهر ته ځي، $15,000 او د ځمکې له لارې $500 د لیږدولو اجازه ورکول کېږي. په دې فرمان کې د سیمې له هېوادونو افغانستان ته د اسعارو راوړل هم منع شوي دي او د اسعارو، سرو زرو، قیمتي ډبرو او لرغونو اثارو د قاچاق د مخنیوي د څارنې مسؤلیت د طالبانو استخباراتي ادارو ته سپارل شوی دی. په افغانستان کې اقتصاد وارداتو سره تړلی دی او له بهرنیو مرستو پرته د راکړې ورکړې بیې په ناڅاپي ډول بدلې شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی دی چې ښایي له افغانستان سره د امریکا مرستې بندې شي او دغه خبر په افغانستان کې د اسعارو بازار ته ټکان ورکړی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تېرو 3 کلونو کې د افغانیو ارزښت څو ځله ښکته پورته شوی دی. له هغې ډلې د 2022 کال په لومړیو کې د $1 بیه تر 113 افغانیو هم ورسېده. تر هغه مخکې د 2023 کال د جنوري په 13مه $1 شاوخوا 9.80 افغانۍ و، خو د 2024 کال د جنوري په 13مه افغانیو خپل ارزښت لوړ وساته او $1.15 افغانۍ کېده. د 2025 کال په جنوري کې وروسته له هغه چې ډونالډ ټرمپ له افغانستان سره د مرستو د کمولو خبرداری ورکړ، $1 په 85 افغانۍ بدلېده. دا بیه د 2024 کال په اکتوبر کې 65 افغانیو ته هم رسېدلی و. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعتو خونې پخواني مشر اظهرخش حافظ د اسعارو د بیو بدلون په اړه ویلي دی: دا د اقتصادي ارواپوهنې له امله د پر ټولو اغېز لري. ټول خلک صرافیو ته ورځي چې خپلې پیسې په ډالرو بدلې کړي. د عرضې او تقاضا د قانون له مخې کلکه چې تقاضا لوړه وي او عرضه کمه وي د بیو د لوړېدو لامل کېږي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه.